سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې زیاتې مهمې جملې جوړې کړو. ډېرې مهمې جملې دي دوستانو، په مختلفو زمانو کې دي. کله چې موږ وایو په اوسنۍ زمانه کې ته څه غواړې، اوسنۍ حالت کې مطلب اوس چې حالت ده، وایي ته څه غواړې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي was willst du, was willst du. او دوستانو کله چې موږ چاته وایي تا څه غوښتل، مطلب څه وخت مخکې، یو منټ، یو ساعت، یو ورځ، یو میاشت، یو جمعه، تا څه غوښتل مخکې، دا وایو په الماني ژبه was wolltest du, was wolltest du. او دوستانو کله چې موږ له چا نه وایو هغه تېره شوې زمانه وه، دا اوس په را روانه زمانه کې، آینده زمانه کې موږ چې چاته وایي ته به څه غواړې، تحفه چاته ورکوئ، چاته پیسې ورکوئ، چاته هر څه چاته وایي ته به څه غواړې، په الماني ژبه کې دغه جمله څنګه وایو تاسو کمنټونه کې ولیکئ چې تاسو هم یاده شي، نور دوستان هم زده کړي. یو ځل چې تاسو یوه جمله ولیکئ هغه جمله ستاسو په ذهن کې همیشه لپاره وي. په درې زمانو کې دي: اوسنۍ، تېره شوې او را روانه زمانه.